پوښتنه کړې ده چې د یو کس د خپلې ښځې سره جنجال راغلی دی، نو بیا ده د هغې ښځې په مخ کې دا ویلي دي چې طلاق طلاق طلاق، یعنې ما سې لنفسې دغه الفاظ ویلي دي، دې ته یې نه دي منسوب کړي چې تا یادوم. نو اوس په دې صورت کې دا طلاقونه واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ محترمو ستاسو په جواب کې به ووایو چې دغه طلاقونه بالکل واقع کېږي او په دې سره مغلظ طلاق هم راځي. دا ځکه چې د فقهاو قانون دا دی چې صریح طلاق چې دی هغه نیت ته ضرورت نه لري، هیڅ نیت ته د اعتبار نشته، ځکه طلاق د حاصل هم واقع کېږي، یعنې هغه څوک چې هغه مسخرې کوي ګپه کوي د هغه خو نو دا قصد نه وي چې زه طلاق واقع کړم، بیا هم واقع کېږي. دا یوه خبره شول. او بله خبره دا شوله چې صریح طلاق چې دی هغه انتصاب ته ضرورت نه لري چې سړی بیا خامخا ښځې ته منسوبه کوي چې تا یادوم. نو دلته که څه هم نیت نه وي ورسره او انتصاب هم نشته چې ښځې ته یې منسوبه کړی نه دی چې تا یادوم، نه د ښځې نوم اخیستی، خو بیا هم طلاق صریح لفظ دی، دلته د صریح الفاظ ویلي دي، نو دا طلاق بالکل واقع کېږي، هېڅ شک شبهه نشته پکې. دا مسله ښه په تحقیق سره هدایې په 2م جلد 350 صفحه کې رااخیستې ده. علامه سید احمد طحطاوي رحمه الله په 2م جلد 12 صفحه کې رااخیستې ده، 112 صفحه کې رااخیستې ده، هغه پر درې مختار باندې چې کومه شرحه کړې ده. او فتاوای رحیمیه کې په 8م جلد کې 314 صفحه کې رااخیستې شوې ده. او فتاوای دارالعلوم دیوبند کې 9م جلد 289 صفحه کې رااخیستې شوې ده. فتاوای محمودیه کې په 12م جلد 415 صفحه کې رااخیستې شوې ده. فتاوای دارالعلوم ذکریه کې په 4م جلد 414 صفحه کې دا مسله رااخیستې ده. نو بالکل د طلاق واقع دی، هر چا چې د نو قد ورته ویلي دي دی. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.